محترم اوریدونکو د مرکو په لړ کې مدازل د طالبانو له ویاند محترم ذبیح الله مجاهد سره په وروستیو سیاسي تحولاتو خبرې کړې دي. محترم مجاهد صاحب ښه راغلاست. ډیره مننه چې وخت مو راکړ. تاسو اوږده مراحل توی کړل، امریکا سره مذاکرات، تړون، د بندیانو خلاصون او بالاخره د زرګونو بهرنیو ځواکونو وتل. اوس وخت د بین الافغاني مذاکراتو د پیل دی. څنګه ورته چمتو یاست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. حامد و مصلی اما بعد. لتاسې نه هم مننه چې پښتنه مو مطرح کړه. بلې اسلامي امارت له ابتدا نه د مسائلو د حل لپاره معقول موقف درلود. هغه موقف دا و چې لومړی د افغانستان قضیه دوه بعده لري. یو بهرنی بعد چې اشغالګر ځواکونو زموږ هیواد اشغال کړی دلته شتون لري، او دوم داخلي بعد چې داخلي کړی د اشغال پلوي دي او یو سره درېدلي دي، مخالفت لري. نو په لومړي سر کې اسلامي امارت دغه ټوله پروسه تقسیم کړه. لومړی په بهرني بعد باندې کار وکړي چې د ستونزې اصلي زړی ده او د بهرني اشغال شتون دلته د ټولو بدمرغیو عامل و. ځکه نو د امریکانو سره مذاکرات وشول. داسې له امریکانو سره موږ نتیجې ته ورسېدو، تړون لاسلیک سو او د دوی وتل به تام کېږي او هیواد ته ازادي راګرځي. دا یو ډېر لوی سعادت په تاریخي لحاظ هم د افغانستان د خلکو لپاره، زموږ د هیواد لپاره او زموږ د 19 کلنې مبارزې ثمره هم ده چې لاسته راځي. نو دغه بود تام سو 6 میاشتې مخکې چې موږ په دوحه کې تړون لاسلیک او اوس د هغو توافقاتو عملي کېدل مهم دي. دواړه اړخونه په دې باندې کار کوي چې هغه عملي سي. او دوم اړخ د افغانانو ترمنځ خپلمنځي جوړه ده. دا معنی چې دلته جنگ تیر سوی، طبعا یو جهاد د اشغال په څنګ کې درېدلی او نور افغانان په مبارزه کې ولاړو، جهاد یې کاوه د امریکایي اشغال په وړاندې. دوی ترمنځ اختلافات او متنازع حالت منځته راغلی. دغه حالت رفع کېدو لپاره اسلامي امارت دوه کړنلارې لري. اوله کړنلاره چې موږ ترجیح ورکوو هغه دا ده چې مفاهمه او مذاکره وسي، دغه ستونزو ته د حل لار پیدا سي. د افغانستان د خلکو د قربانیو اهداف او ارمانونه چې دي د هغو د لاسته راوړلو لپاره ټول افغانان سره یو موټی سي. که هر څه او هر څه مخکې کړي وي، په آینده باندې فکر وکړي او د اسلامي نظام تر چتر لاندې د واحد مقتدر نظام په جوړولو کې ونډه واخلي او ټول سره د یو لوړ هدف لپاره کار وکړي. دا هدف د مذاکراتو په جریان کې به موږ تمه لرو چې ترلاسه کړو. او که چیرې خدای مکړه مذاکرات څوک ونه مني یا نتایج نه مني یا خنډونه اچي، معنی ایجادوي، ملامتي بیا د هغو په غاړه ده. بیا اسلامي امارت په وسیلې په توګه باندې نظامي حل لاره هم په مخ کې لري. جهاد لکه څرنګه چې د اشغال د خاتمې لپاره جریان درلود، دغسې د اسلامي نظام تر استحکامه پورې به جریان لري، څو چې افغانان مطمئن سي چې خاوره له اشغال هم پاکه سوې، له فساد هم پاکه سوې ده او استقلال اعاده سوی ده، واقعي اسلامي نظام پلی سوی ده. تر هغه وخته پورې افغانان مکلف دي جهاد ته دوام ورکړي. نو اسلامي امارت اوس لپاره بین افغاني مذاکراتو باندې ترکیز لري چې د ټولو متنازعو جهاتونو ترمنځ مذاکرات مهم پړاو ده. اسلامي امارت په دې اړوند خپل مکلفیت ادا کړی، ښه قوي ټیم په کار واچو، ښه توجه په سیاسي برخه کې وکړه. حتی د اسلامي امارت د معاونیت په سطح باندې سیاسي څانګه ایجاد کړه. سیاسي معاون محترم ملا برادر اخوندي پر رأس کې قرار لري، د سیاسي دفتر له مخکې نه فعال و. یعنی په دې برخه کې اسلامي امارت لکه څرنګه چې په نظامي برخه کې هلې ځلې کړي دي د هیواد د ازادۍ لپاره، همداراز د سیاسي برخې لپاره هم خپل کوششونه نه دي سپمولي. څومره چې مکلفیت هغه یې انشاءالله په ځای کړی ده. محترم مجاهد صاحب، د 15,000 بندیانو د خلاصون پروسه بشپړه شوې؟ د بندیانو پروسه خو متاسفانه چې 6 میاشتې وځنډېده. د تړون د امضا نه وروسته باید 6,000 بندیان خلاص شوي وای، مګر متاسفانه ځینې هغه کړۍ او هغه څیرې چې
د جنگ دوام مې غوښت او موانع ایجادول یې غوښتل، تر اوسه پورې دغه جریان ځنډولی و. ولې اوس تقریبا دې ته رسېدلي یو چې دغه پروسه تام شي. اسلامي امارت د تیر لوی اختر په شپه خپل مکلفیت بشپړ کړ. 10 تنه د مقابل جهاد بندیان یې پرېښودل او احسانا یې څو بندیان نور هم ور پرېښودل د احسان په توګه باندې، او دې دپاره چې حسن نیت یې ښودلی. مقابل جهاد سره له داسې سنگ اندازۍ او موانع ایجاد سول، مشکلات ایجاد سول، خپل ژمنې په خپل وخت ترسره نه سوې. ولې اوس بندیان د خلاصېدو په حال کې دي. هغه اخري تتمه د بندیانو هم امید شته چې خلاص شي او موږ زر بین الافغاني مذاکراتو پیل ته ورنږدې کېږو. خو دلته یو وضاحت اړین ده چې وکړو، د بندیانو د لیست او شمیر په اړه زموږ او د مقابل جهاد ترمنځ د ارقامو تفاوت موجود و. دغه ارقام څو ورځې مخکې تفاوت تقریبا د 119 کسانو په شاوخوا کې و، یعنې موږ ته 119 کسان کم را خلاصي وو، دوی د ډېرو خلاصونو ادعا کوله. اوس موږ په هغه تخنیکي برخه د بندیانو د خلاصون باندې بوخت یو. او یو یادونه بله موږ چې دا د خنډ په توګه نه ده پاتې، بلکې د تخنیکي مشکل په توګه پاتې، ځکه مقابل جهاد هم دا مني چې که د دغو کسانو چې د موږ یې وایو چې کم دي ثابت استعلام په زندانونو کې دوی خلاصوي، دوی دا ژمنه لري. او که چیرې داسې و چې دا خلاصي وو، موږ ته په اړه باندې دقیق معلومات راکړي چې موږ قناعت وکړو. یعنې دا یو تخنیکي کار دی چې یو بل به تفاهم سره ولرو او امکان لري چې دا مسله زر حل شي او موږ زر بین الافغاني مذاکرات ته ورسیو ان شاء الله. د بین الافغاني مذاکراتو د پیل نیټه یا ځای مشخص شوی؟ بلې د بین الافغاني مذاکراتو ځای مشخص ده. ځای د غونډې لومړی پړاو به په دوحه کې ترسره کیږي. دې باندې توافقات هم سوي، تیاریانې هم سوي دي او تقریبا آمادګۍ بشپړې دي. او داسې نیټه به څه وخت وي. ما مخکې یادونه د تخنیکي ستونزو وکړه. د هغو تخنیکي ستونزو په مرفوع کېدو سره مذاکراتو پیل به انشاءالله وسي، خو مشخص تاریخ به هم اعلان شي. تر اوسه موږ تاسو خبره کوو تاریخ نه ده مشخص، ولی عمومي ویلی شو چې د دغو تخنیکي ستونزو د مرفوع کېدو په صورت کې ان قریب انشاءالله مذاکرات پیل کیږي انشاءالله. ستاسو په مذاکراتي پلاوي کې د ژور بدلون اصلي علت خپلمنځي اختلافات ښودل کیږي، په اړه یې څه وایاست؟ دغه انګیرنه سمه نه ده. د اسلامي امارت په صف کې الحمدلله هیڅ ډول اختلاف نشته، ځکه زموږ هدف واحد ده او اجندا واحده ده او رهبری واحده ده. او په اسلامي امارت په صف کې اطاعت ډېر یو مهم اصل ده. ټول مسؤلین او تر ټیټ پوړو مجاهدینو پورې خپل مافوق ته ځان مسؤل بولي. کله چې ځان مسؤل بولي اطاعت یې کوي، کله چې اطاعت کوي نو خفګان او اختلاف دا نه راځي. بل اسلامي امارت د علماو د هغه قشر یو ټولنه ده چې هغه ټول د هیواد اولیا ګټې، د هیواد اسلامي ارزښتونه او په دې هیواد کې عزت وقار دو تر ډېر سخت پابند دي. نو هدف سره واحد ده. د دغه هدف د کار کولو دپاره ټول هڅه کوي چې خپل مکلفیت ادا کړي. د اختلاف بالکل نشته. دومره خبره ده چې د ټیم په دننه کې څه نوي نوښتونه سوي نو دا تغییر او تبدیل نشو بللی، بلکې دې ته یو تکمیل ویلی شو. ځکه پخوا د امریکانو سره چې زموږ ټیم د مذاکراتو هغه 14 کسیز و، وروسته یو 2-3 کسان د تخنیکي همکارۍ دپاره ورسره اضافه سوي وو. په هر لحاظ رسما چې موږ اعلان کړی هغه 14 کسان وو. اوس دغه ټیم لږ زیات سو، 21 نفره سو، یعنې 9 نفره نور هم پکې اضافه سو. دغه اضافه توب د دې دپاره سو چې ټیم ډېر تقویه سي، له تېرو تجربو نه هم په لاسته راوړنو او همداراز چې داخلي مسائل طبعا جزئیاتو باندې موږ خبرې کوو او بغرنجو مسائلو ته ورځو. له شرعي پلوه مسائل څېړل کېږي او تحلیل کېږي او تثبیت کېږي، هغو ته ضرورت لرو. بنان باید ټیم ډېر قوي وي، څو چې د ټول جهادي صف همداراز د ټول هغه مظلوم ملت چې د 19 کلونو په جریان کې ځپل سوي دي، قربانۍ یې ورکړي دي، وینې تویې کړي دي، هغه مجاهدین چې فدایي بریدونه یې کړي دي، خپل د بدن غوښې ټوټه کړي دي لوی ارمان لپاره، دغه ارمان ضایع نه سي او دغه ارمان خدای مکړه له موږ نه ونه تروړل سي. د دغه په خاطر باندې موږ ټیم ډېر تقویه کړ.
او د دې لپاره چې دغه ټول صف جهادي صف مطمئن وي د ټیم پر رأس کې داسې څوک په کار وګمارل شو چې هغه له شرعي پلوه کاملا معلومات لري او کاملا تجربه لري. ورسره په څنګ کې جناب ستانکزی صاحب چې د تیرو مذاکراتو ښه تجربه لري او ډېر ښه وځلېد د امریکا په وړاندې په مذاکراتو، هغه هم ورسره د نږدې همکار یا معاون په صفت باندې په ټیم کې شتون لري. نو دا قوت ټیم ته ورکړل شو، دغه پیاوړتیا ټیم ته ورکول د دې څرګندونه کوي چې اسلامي امارت مذاکراتو کار ته په اهمیت باندې قایل ده او دا د خپل مبارزې د محصول د حاصلولو په خاطر یو ښه لار بولي او یو اولویت یې بولي، ځکه نو دومره انرژي پکې مصرفوي، ځکه دومره توجه ورته کوي او اراده یې موجوده ده چې باید موږ مذاکرات بریالي کړو، د سولې له لارې نه افغانستان کې جنگ ختم کړو او د راتلونکي ناخوالې د اشغال نه بعد پاتې کېږي یو ته حل لارې پیدا کړو. د دې کار دپاره اسلامي امارت خپل مکلفیت عند الله هم ادا کړی او انشاءالله ادا کوي او عند الناس هم مسؤلیت ادا کړی ادا کوي، ځکه چې دومره مقتدر ټیم او دومره قوي او له هر لحاظه په ټول برابر ټیم په دې باندې دلالت کوي چې موږ د مذاکراتو اصل ته باور لرو او امید ځینې لرو چې دا به د بریا لار وي او د موږ د اهدافو د افغانانو د راتلونکي د سوکالۍ یوازینۍ طریقه به ان شاء الله. ښاغلی مجاهد، په لنډو ټکو یې راته ووایئ سرې کرښې مو څه دي؟ دغه اصطلاح سره موږ موافق نه یو. د سرې او شنې کرښې ایستل دا ضعیف جهاتونه دا خبرې کوي، هغه جهاتونه چې متزلزل وي بیا ځان کوشش کوي قوي معرفي کې په رسنیو کې د سرې کرښې خبره کوي، د شنې کرښې خبره. کوم کسان چې اصولي دریځ لري، معقولیت لري، منطق لري، هغه دې ته ضرورت نه لري چې اعلان وکړي چې سره کرښه کومه ده او شنه یې کومه ده. هغه د مذاکراتو په جریان کې په عملي ګامونو باندې باور لري، هغه په هغو خبرو باور لري چې هلته مطرح کېږي، دواړه ټیمونه توافق کوي او اتفاق ته پسې سره رسېږي. د افغانستان اولیا ګټي، د افغانستان په خاوره کې اسلامي ارزښتونه، هغه د موږ لوړ اهداف دي چې موږ قرباني ورته ورکړي. نور دغسې اصطلاحات استعمالول په رسنیو کې یا په خبرو کې چې دا مې سره کرښه ده، بیا له سبا له هغه اوښتل، بیا بله سره کرښه اعلانول او عبرت هم نه اخیستل خپل تېرې اشتباه نه بیا خبرې کول، دا زموږ د اسلامي امارت عادت نه ده او موږ دې باندې باور نه لرو چې داسې خبرې دې وشي. ښه دا ده چې موږ افغانان ټول افغانان یوه سره کرښه لري چې هغه اسلامي نظام ده او امنیت او سوله او ورورګلي ده په دې هېواد کې. دا د ټولو په نفع ده. نور په دننه کې چې رقم د افغانان په اتفاق سره رسیږي، د مذاکراتي ټیمونه د همدې دپاره جوړ شي، دلته په جزئیاتو خبرې وکړي، د افغانستان د خلکو لپاره د خیر یو داسې لار راوباسي، ټول په اتفاق هم ولري او هم شموله هم وي، ټول پکې ځان هم وویني او مطمئن او ډاډه هم پې باندې وي. نو بناً موږ د سرو کرښو د یادونې سره موافق نه یو. هر څوک چې یادوي هغه موږ ضعیف جهت بولو، هغه په ځان باور لرونکي نه دي. کوشش کوي چې بزرګ نمایي وکړي په همداسې خبرو باندې او خلک تېر باسي. اساسي پوښتنه، که مخالف لوری مو د حکومت په نمایندګۍ خبرو ته حاضرېږي، ستاسو غبرګون به څه وي؟ د اسلامي امارت اصولي دریځ معلوم ده. موږ د کابل اداره د کوم نظام او حکومت په توګه په رسمیت نه پیژنو. د دې خبرې محصول دلته راوځي چې کله موږ په میز باندې کینو، مقابل جهت چې له موږ سره غږیږي هغه به د حکومت په عنوان نه غږیږي، هغه به د یو مخالف او متنازع جهت په توګه او د افغان په توګه موږ سره خبرې کوي. داسې موږ مخکې ویلي چې موږ د کابل ادارې سره د حکومت په عنوان نه کینو. د دې معنی دا نه ده چې دوی یو فرد به نه منو هلته په مجلس کې، ځکه دا اوس چې د دوی ټیم دی یا دا ټول جهت تېر 19 کاله ټول په یوه نوه نه په یوه نوه کې په دې ادارو کې پاتې شوي دي، د اشغال په خدمت کې پاتې شوي دي، اشغالګرو سره مرسته کړې ده، د هغو په بېلابېلو دورو کې حاکمیتونه ورسپارل شوي، په چوکیو باندې کارونه کړي. نو دا ټول باید موږ نفي کړو. حال داسې دا بیا منطقي نه ده، ځکه موږ د افغانستان آینده دپاره کار کول غواړو، سوله راوړل غواړو، بیا درګذر او تمکین ته ضرورت لرو، ډېرې تېرېدنې ته ضرورت لرو. نو په همدې اساس اسلامي امارت دریځ دا ده چې موږ د متنازع جهاتونو سره خبرې کوو، ولې یو خبره دا ده چې د نظام او د حکومت په عنوان چا سره خبرې نه کوو، ځکه حکومت پیژنو نه په مقابل کې.
نو که څوک له موږ سره خبرې کوي هغه دریځ باید د یو افغان او د مخالف جهاد وي، نه د یو نظام او د حکومت. که مذاکرات پیلېږي د ثالث بالخیر په حیث کوم درېمګړی هیواد شتون لري چې ستاسو ترمنځ اوسي؟ ځینې هیوادونه دي چې د افغانستان سولې دپاره هڅې وکړي، هلې ځلې یې وکړي، کوشش یې وکړ. په هغو کې قطر هیواد ډېر هلې ځلې وکړي. زموږ همسایه هیوادونو هم خپل مکلفیتونه ادا کړي دي. د سیمې او لرې نږدې هیوادونو کوششونه کړي چې افغانستان کې امن او سولې ته لار برابره سي، او حتی ډېر هیوادونو غوښتنې ده اوس هم دوام لري چې د مذاکراتو لپاره د میزبانۍ آمادګۍ لري، د مذاکراتي جریان د دوی په هیوادونو کې ترسره سي. موږ د دوی د دې احساس د افغانستان د خلکو سره د سولې په برخه کې کوي قدرداني کوو د ټولو هیوادونو. ولې کله چې بیا موږ میز ته کینو، افغانان بین الافغاني مذاکرات کوي او په افغاني مسایلو باندې خبرې کوي، دلته بیا د بل چا دپاره د شتون ضرورت نشته، ځکه دا د باندې نور ټول هیوادونه چې دي سره له دې چې موږ سره پکې اړیکې لري، دوستانه اړیکې به لري، ولې بیا هم د موږ د هیواد خلک نه دي، د موږ د هیواد د قضیو سره د هغو تړاو نشته. بناء اسلامي امارت دریځ دا ده چې افغانان باید د افغانانو ترمنځ موضوعاتو باندې بحث وکړي، د افغاني دریځ او د افغان فکر له مخې. نور هیوادونه که درېمګړي وي او یا کم ناظرین وي، که په هر صورت څوک تعبیر کړي، اسلامي امارت طرفدار نه دی. اسلامي امارت هڅه دا ده چې بین الافغاني مذاکرات د افغانانو ترمنځ وي، البته تسهیل کوونکي جهتونه چې تسهیلات برابروي، د هغو تسهیل لپاره هم کېدو نه، د زمینې لپاره هم کېدو نه. په دې کې د قطر هیواد رول ډېر بارز ده او نور هیوادونه هم ستاسې همکاري لري. د دې ټول نه موږ مننه کوو او د ټول نه قدرداني کوو. کوشش کوو چې خبرې د افغانانو ترمنځ صرف په افغاني موضوعاتو باندې وي او د مستقلانه دریځ وي. مننه کوو تاسې نه هم چې موږ ته مو وخت راکړ. سلامت.